السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو تاسو د واتس اپ په اکاونټ باندې تاسو کوم خپل تصویر درولای دی یا تاسو د واتس اپ په پروفایل پکچر کوم تصویر ولاړ ده دغه تصویر دی کوم کسان لیدلای سي او کوم کسان دی نس لیدلای نو دغه سټینګ به تاسو څنګه په خپل واتس اپ اکاونټ کې کوي نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه سټینګ درخیم او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې ترکیب چې پیدا واخلي. نو نور وخت نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د سټینګ کول لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ دا کونج کې درې ډاټ دي سمپل په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې بل موږ سره اخري اپشن د سټینګز په نامه په دغه سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن د اکاونټ په نامه په دغه اکاونټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې موږ سره اول اپشن د پریویسی په نامه په دغه پریویسی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پریویسی اپشن باندې کلیک وکړئ په دې کې موږ سره دویم اپشن د پروفایل فوټو په نامه په دغه پروفایل فوټو اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په پروفایل فوټو اپشن باندې کلیک وکړئ دا ګور پیلاله په ایوریون باندې ولاړ ده یعنی اوس هر څوک ستاسو د واتس اپ پروفایل پکچر کتلی سي که چیرې د هغه نمبر له تاسو سره سوي وي که نه وي سوي که له تاسو سره مثال په واتس اپ کې خبرې کړې وي که نه وي خبرې کړې نو یعنی هر څوک ستاسو د واتس اپ د پروفایل پکچر کتلی سي. او که چیرې تاسو دغه اپشن په مای کنټیکټس باندې ودروئ بیا د کومو کسانو نمبران ستاسو دلته په خپل موبایل کې سیو کړي وي خالي دغه کسان به په واتس اپ کې ستاسو د پروفایل پکچر کتلی سي نور به نس کتلی. او په دې کې موږ سره دریم اپشن د مای کنټیکټ ایکسپټ که چیرې تاسو دغه اپشن کلیک کړئ دلته اوس مثال تاسو کسان ورکولی سي چې دغه کسان د نس کتلی نور د ټول کتلی سي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سي دلته نمبران ټول راواړول دلته اوس تاسو خپل ملګري ورکولی سي خپل نمبران ورکولی سي چې دغه کسان د پروفایل پوټو نس کتلی نور د ټول کتلی سي. مثال ما عباس وروښوی او دغه رقم عبدالخالق مې وروښوی زه غواړم چې دغه دوه کسان د ما د واتس اپ پروفایل پکچر نس کتلی نور د ټول کتلی سي. نو مثال بیا صرف دې دوه نس کتلی نور به ټول کتلی سي. او که چیرې تاسو دلته په داخلي اپشن باندې کلیک وکړئ نو بډي کوم نو بډي وروښوی بیا به هیڅوک هم ستاسو د واتس اپ پروفایل پکچر نس کتلی که چیرې له تاسو سره نمبر سوي وي که نه وي سوي هیڅوک هم ستاسو د واتس اپ دغه پروفایل پکچر چې ده دغه به نس کتلی. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.